بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو، تاسو ګورئ افغان آنلاین او زه یم ستاسو کوربه سید عدنان شاه. یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یو. باوري یم چې تاسو به په خیر یې، روغ جوړ به یې، او بس اختر خوشحالیانې به چې کوم دی نو هغې کې به ډوب یې، مشغوله به یې او د اختر خوشحالیانې به مانځئ. ستاسو ته چې کوم دی د افغان ټي وي نیټورک، د افغان ټي وي پلیټفارم د طرفه، د دې خپرونې د طرفه چې کوم دی بیا خصوصا زما طرفه چې کوم دی نو اختر ډېر ډېر مبارک شه، او باوري یم چې دغه اختر به تاسو په خیر به تېروئ. یوازې نه یم، را سره چې کوم دی نو خپرونه کې را سره ثانیه جاوید صاحبه موجوده ده. تېرې مرکې به هم د هغې تاسو لیدلي، او د هغې سره به چې کوم د افغان ټي وي چې کوم مینوال دی، کتونکي چې کوم دی، هغه د دې ثانیه جاوید نه چې کوم دی نو د هغې د کار زیار نه، د هغې چې کوم کړه وړه دي، د هغې نه به اشنا یي. نن هم چې کوم دی نو د اختر په خوشحالو کې د افغان ټي وي میلمنه ده، او دلته زمونږ په سټوډیو کې موجوده ده. تاسو خپل کارونه به کوئ، موږ به خپل کار کوو، او دغه خوشحالي چې کوم دی نو مخ په وړاندې به بوځو. ثانیه جاوید صاحبې ته چې کوم دی نو په خپل پروګرام کې هرکلی وایم، او بیا ورته چې کوم دی نو د اختر مبارکي وایم. اختر د ډېر ډېر مبارک شه. ډېره مهرباني ستاسو، زه هم ډېر زیات مبارک شي. څنګه جي خیر دی؟ خیر دی الحمدلله. ستا د نوم سره زموږ پته نه څه پنګې دي، اکثر غلط شي رانه چې دا څه لانجه ده. دا اصل کې دا نیم سیم راشي کنه، اکثر سونیا، سیما، ثانیه ټول سیم دي کنه، نو ځکه بیا اکثر خلک غلط وایي. نو تاسو به لږ شانته خیر ده، دا کافیه به م لږې ماتې کړې وې کنه. نه بس خویندې شو، نو بیا خامخا یو شان نیم راشي. ښه نو تاسو خپل هم غلطېږي پکې کنه؟ نه موږ خو نه غلطېږو. لکه چې یو چغه شي ثانیه نو بیا پکې داسې نه سونی رامنډه کړي کنه. نه موږ نه غلطېږو. ښه خو کور کې بیا یو کار وي کنه. جی کور کې بیا دا خو شناختي کارډونه ولا نومي کنه، خو کور کې بیا نورې نامې می کنه. داسې هم داسې د ټولو خپل هغه چې کوم نیک نیم ورته وایي، د ټولو خپل نیک نیم شته دی. صحیح دی. ستاسو هم شته دی؟ جی زما هم شته دی، خو هغه به زه وایم نه. ښه داسې پټ غونته کې خیر دی، وایي څه نوم دی ستاسو؟ نه بیا به خلک چې کوم دی اوس په ثانیه جاوید پیژني، بیا کېدي ثانیه جاوید اخوا کې بیا به همغه نوم راته اخلي. هغه څه نوم و؟ هغه پرېږدي. هغه صحیح دی. اختر دې په خیر تېرېږي؟ ډېر الحمدلله، ډېر ښکلی تېر شو، شکر. ما خو اورېدلي دي وایي وړوکي اختر کې چې کوم دی نو زنانه ډېرې زیاتې په ځان خواري کوي، او غټ اختر کې چې کوم دی نو زنانه په غوښې ډېره زیات خواري کوي. همداسې ده بالکل، ځکه چې د غټ اختر خو داسې چې دی چې کوم دی نو قرباني وي، او خامخا هغه چې کوم دی نو هغه بیا بهر خو که زر تر سړو خبره کوم نه خو سره به لالي وکړي، وي سرمن ترې لرې کړي، دا غټ کار ته وکړي، نور بیا مونږ ته کور ته راوړي، نو هغه مونږ بیا ځان ته نوزګاري کړو چې مونږ په ځان باندې خواري وکړو، هغه مونږ غوښې سره لګیا وي. او وړوکي اختر خو داسې چې هغه انسان ټول فوکس په ځان باندې وي. صحیح ده. دا خبره اوس پته ټیک به وي که ټیک به نه وي چې وایي وړوکي اختر کې ښځې چې کوم دی نو سرمن په شاپنګ په ذریعې سره نارینه ونه وباسي. داسې ده همداسې ده. هغه چې کوم وړوکي اختر کې مونږ د هغې نه سرمن وباسو، نو په غټ اختر کې بیا زمونږ د هغې دښکه باندې زور وباسي، وټ کټ په هغې کې دلته وځي. صحیح دی. نو قرباني م له خیره سره کړې وه؟ جی الحمدلله. نو څه ملال کړي وو له خیره؟ مونږ یو څاروی لال کړو، شکر دی. څاروی مطلب؟ څاروی سخی چې اوکې داسې وایه کنه. بالکل. او یو مو ګډه لال کړه. ښه. نو ستا پکې کوم فیورټ کوم یو دی؟ مطلب زما خو لکه مطلب دا ده چې زما پکې اوس خامخا بد شي، مطلب خورم دواړه ښه شوق سره کنه، خو لکه که زه ډېر ویم چې زما فیورټ دی نو هغه به ګډ واله وي. ښه مطلب د ګډ غوښه په شوق سره خورئ؟ جی بالکل. صحیح دی. خو به ظاهري خبره چې لکه غټ څاروی شي، مطلب چې تاسو سخی را یاد کړ، نو هغه بیا غټه غوښه شي که څنګه؟ غټه غوښه شي بالکل. صحیح دی. نو مطلب ځان ته بیا فارغه شوي نه یې که نه؟ نه زه خو رښتیا خبره ته وکړو، ما خو چې کوم دی نو بیخي لکه ما د اختر کپړې، ما د اختر پر ورځ د اختر کپړې نوي نه دي اچولي، ځکه چې زه امیر سره لګیا یم، هغې سره هیلپ کوم. او زما چې مشره کومه خور د سیما جاوید نو هغه فارماسیسټ لرم، د هغې د اختر پر ورځ هم ډیوټي وه هاسپټل کې، نو ډیوټي م وه. دویمه خبره به دا کوم چې ځان یې پټ کړو د کاره، نو بیا زه پاتې یم کور کې، نه خامخا بس امیر سره ټول کار بیا ما کړی دی. د دې انویسټیګیشن وکړئ، هسې نه چې تا یې زبردستي خپله ډیوټي لګولي په دې ورځ باندې. والد صاحب ته هم دا خبره کړې ده، ما ورته یم هغې د کاره ځان پټ کړی دی. ښه او که نه هسې نه چې جان بوجھ کې ډیوټي لګولي چې دې کار نه سړی هېڅ پته نه لګي. صحیح دی. نو قرباني په خیر وکړه؟ جی الحمدلله. نو بیا ستاسو پکې مهمه ډیوټي کومه یو وي چې مطلب چې خبره سرمن خو سړي ته نه کوم ګزارمي نه، خو بهرحال هغه غوښه بیا کور ته راشي، بیا څه چل کوئ ورته؟ هغې چې کومه غوښه کور ته راوړي که نه، بیا زه زما مونږ ورته ناست یو که نه، نو چې کومه اوس غوښه وي نو هغه مونږ کټ کړو، او هغه چې کوم دی نو مونږ جدا اوس زمونږ چې کوم د پلار خویندې مې دي، د امي خویندې مې شي، د هغې خپله جدا حصه مونږ چې کوم دی نو هغه بیل کړو. بیا چې څومره غریبانان خلک دي که نه، نو سپیشل مونږ ټول نه
پیله ګوري زموږ په چې کوم ریلیټیوز د رشتہدار دي هغه کې چې مطلب چا قرباني نه وي کړي نو پیله موږ د هغې حصه لرکو د هغې نه بعد بیا چې کوم ګاونډیان دي یا پردي خلک دي نو بیا د هغې حصه کوو نو په دې کې ټوله ورځ تېره شي. صحیح دی جی. نو دا کیسه پکې کوئ که نه چې مطلب هغه دا ویش څنګه درې حصې کوئ او بیا د دې تقسیم څنګه کوئ سترګې پټوئ کاڼې ولئ ټاس ولئ یا څوک اخوا مخکې دا د چا او دا د چا که نه نه هغه چې کوم ویش کوي او دا چې کوم بل طرف ته مخکې که نو هغه آی تھنک هغه کوي چې مطلب یو سخی یا وټ ایور چې کوم څاروي وي که نه خو چې کله خلک یو ځای کوي ګروپس کوي نو هغې کې بیا چې کله څوک ځان له جدا کوي نه کې خو دا خبرې نه وي که نه کور ته چې وروړئ بیا هم د هغې د غریبانانو حصه مې بیا د رشتهدارانو بیا خپله حصه زما امي چې کوم دی دا څخه پته رامین د خو ښه ایکسپیرینس شي نه ته خپله پته لګي چې دا د فلانکي ده او دا د فلانکي ده نو په دې کې بیا دا شیزونه نه کوو مونږ. ښه نو مطلب دا چې درې حصې نه کوئ داسې بس ډایرکټ سیده سیده وایي چې بس دا د دې شو دا د دې هوا بلکل زما امي ښه ایکسپیرینس دی. ښه نو دې کې هم داسې نه راځي چې را دې له به دا غوښه ورکړو دا سره سره یا د نرمه غوښه به دې ته ورکړو داسې دې کې هم داسې نه اصل کې زما امي ابو چې کوم دي که نه هغې دې شیز کې ډېر زیات یېرېږي که نه هغې همیشه وي چې مطلب پیله غریب له او بیا د کوم دین د ځان حصه به کوې که نه نو داسې کله مو سوچ نه کړ چې دې دا دا وکړي او دا وکړي ها الټه خپلو کې چې کوم فیملی دي مطلب اوس موږ خپل کور والا مونږ یو بل سره ګپ شپ لګو چې ته به دا وخورې زه به دا وخورم هغه شته د بل لپاره نه. صحیح دی جی نو چې دا کیسې ټولې وشو نو بیا پخلي ته بیا لوبه برابره شي. بالکل. نو بیا پخلی څنګه چل کوئ بیا پخلی اصل کې پخلی خو ما له خپله ځاني زه پخلی نه کوم ځکه چې ما له پخلی نه راځي نه زما ورسره شوق شته دی. ته انټرویو کې خو دی چې دا ما له پته یې څه څیز نه هغه ما روټۍ یادې کړې وي روټۍ پخولی شم ما وایي چې څه دی یاد کړي نه هغه روټۍ پخولی شم په تنور هم پخولی شم په طبخ هم پخولی شم. خدای پاک ما ته یو چانس راکولو خو هغه د مخه حاضر دماغ یې ښه روټۍ پخولی شم او کوکینګ دا نشم کولی. نو کوکینګ به کله زده کړې له خیره نو ضرورت شته نه څه زده کوم نه نو بیا به سبا چې کوم په کار راځي به نه درته خواښې مور چې کوم نو هغه بیا وایي نه چې نه اصل کې خبره داسې چې هغه مطلب الله خلک کوي چې هغې چې کوم دینو سبمیټ چې کوم دین هغې افورډ کول نشي کړی نو اوس فار ایگزامپل چې سړی ښځه چې کوم دین هغې ځان ته نیولی شي کوکینګ دپاره څوک ښځه نو بیا خو څه دونه ضروري خبره نه چې خامخا خلک یې زده کړي نو چې داسې په ژوند کې داسې درته ضرورت نه راغلی چې خپله یې اړه شوې ده چې دا وخورم او دا ځان لا پوخ کړم بیخي بیا خو نه اصل کې چې زموږ زړه وشي که نه نو موږ خو جینکې دا چې کوم نن سبا چې کوم جنریشن دی نو هغې بهر والا خوراک چې کوم دی بیا ډېر زیات پریفر کوي که نه د کور والا نه نو بیا خلک سړي ځان نه بهر نه اورډر کوي او که کور کې زړه کېږي نو اکثر بیا دې میږي ته زړه شي یا چای پخولو ته زړه شي نه خو اسان کارونه دي خوښ سکولی شي نن سبا دا تاسو چاینیز خوراکونه بیا کوئ داسې بس د بهر والا زیات خورو چې زړه وشي نو بس هغه اورډر کوو نو کور کې پخولو ته ضرورت شته نه نو چې دا غوښه چې اوس راغلي دا اوس چېرته تللي دي یقینو کې زما لکه زه امي ته مې خبره کوله ما ورته مې ور په غوښو راله زړه شینده کې نه زما لکه مطلب هغه خیال مو کړی دا چې کوم 10-15 ډیز عمر تر دې پورې غوښې بیا خو بعد یو خات بیا خو بعد کینی خو په دې کې خلک مسلسل خوري لګیایي کله پکې یو ډش پخې کله بل ډن خو بیا مغزله انسان تور شي نو زه نشم خوړلی ډېره. صحیح اخترونو خوند خلک کوئی ورکېږي بالکل نو آیا دا خبره رښتیا ده او که رښتیا ده نو د دې په شا لاجک څه دی نو که زه راته خپله خبره وکړم که نو ما ته هم همداسې لګي چې اختر خوند روکېږي هغه ځکه موږ چې به کله واړه وو که نه نو موږ له به ډېر زیات ایکسایټډ وو یقین وکړه د ټوله شپه به موږ ناست وو اختره به شپه موږ روڼوله موږ به نکریزې کولې ټول جینکې به راغونډې شو او ډېر زیات ایکسایټډ به وو که نه بنګړي مو کوله یاره داسې کپړو سره دا ده خو اوس یقین وکړئ اوس تقریبا ډېر څوک لکه څو کاله شو چې ما په لاسونو نکریز نه دی ایښی ما چېرته بنګړي نه دي اچولی چې زه لاړه شم بازار ته ځان له بنګړي واخلم نو هغه مزې نشته دی او زه هم د هغې وجه به مین وجه دا چې انسان زه هم څومره لویږي ایج زیاتېږي دومره ریسپانسبیلیټیز راځي او چې ریسپانسبیلیټي راشي نو انسان میچور شي پوه شي نو بیا هغه له دا شیزونه خوند نه ورکوي بس اختر صرف د وړو وي ماشومان وي بالکل صحیح دی جي نو ستا هم د ماشوموالي اختر تېر کړی دی بالکل ښه هغه ما تېر کړی دی صحیح دی جي نو ماشوموالي اختر درته یادېږي څه داسې یادګار اختر څه داسې تېر شوی دی در باندې زما لپاره چې کوم یادګار لمحات دي د اختر والا که نه هغه دا دی چې موږ به ټوله شپه وي خو موږ به هغه شپه روڼوله هغې کې به زموږ چې کوم دی ټول کزنز به موږ راجمع شو که نه او هغه موږ کلي کې اختر تېروم اوس موږ قربانۍ موږ دلته پېښور کې کوو موږ کلي کې نه کوو د هغې مین وجه دا زما نیه وفات شوې ده نو زما والد صاحب بیا هلته کلي کې قرباني نه ده کړې نو هغه موږ هغه ټایم کلو ته لاړلو زموږ ټول کزنز به راجمع شو نو اوس هغې هم زیاتره چې کوم دی نو دی یا په جاب باندې نو هغې کلو کې نشته دی ډفرنټ ډسټرکټ وغیره دی ډفرنټ سټیز کې پراته دي نو اوس هغه ټول یو ځای دي نه صحیح ختم دی اوس هغه خوند دی ټیک دی جي نو مطلب دا دی چې
اکسایټمنټ چې کوم دی پوره شپه ویښېدل چې بس سهار به اختر وي او داسې او امي به یې وده شي چې سهار وختي پاڅئ که داسې طریقه ده همداسې وه ټوله شپه مې بېزتي م خوړه. صحیح دی جي کلو کې خو به دا به مو چې لکه مطلب دا مازدیګر کې به داسې کېږي چې لکه د غوښې ویشل هم د دې جنکو کار دا زیات تر غوښې دی ویشي داسې ده همداسې موږ به چې واړو نو موږ به امي شاپرې راکړې او موږ به ډېر زیات خوشحالېدلو نو موږ ته ویل دا د پپوله اوسه دا د ترله اوسه دا فلانکي کره اوسه نو موږ به ته هغه واخیستل چې منډې به مو وهلې ډېر زیات اکسایټډ به وکړم چې نه راوړه زه وړمه نو هغې به ډېر خوند کولو. اوس زه چې ماشومانو ته ګورم د خپل سټریټ کې زه ګورم د واړو دومره اکسایټډ وي اخیسته یو شان کپړو سره یو شان بیګز یې اچولي وي نکریزې یې کړي وي بنګړي یې اچولي وي نو زه یم دا ټایم په موږ هم تېر شوی. صحیح دی نو اوس اختر د خوند درکوي که نه درکوي ده خوند راکوي دا ولې مطلب اوس ذمهواریانې زیاتې شوې اوس ذمهواري اوس لکه زر ته خبره کوم ما تاسو وویل زما سسټر نه وه مشره نو ما امي سره ټول هیلپ کول لګیا موږ به چې کله واړو نو هغه ریسپانسبلټي زموږ په سر نه وه هغه زموږ مور لګیا وه زموږ چاچي به لګیا وه یو ځای به یې کولو نو اوس هغه کار چې کوم دی نو هغه مشروالي اوس مونږ ته ورو پاتې کېږي اوس هغه خوند نشته دی. صحیح دی جي دې ځل غوښې مو بیا څنګه ویشلي دي که څنګه چلېږي داسې چې چاته مې پیسې کړي دي نه یې پیسې کړي مو نه دي اصل کې پرون چې کوم دی نو مونږ چې کله قرباني وکړله نو موږ دلته پېښور کې نو بیګا مې چې کوم دی نو زما والد صاحب او زما امي نو هغوی لاړل کلي ته او هغوی چې چا مطلب سورم کلي کې زموږ ریلیټیوز دي دایي چې کوم مونږ سره هېڅ نو هغه مونږ پکې بیا هغې ټایم نه تېرو ځکه چې بیا اکثر خرابه شي یا ګرمي زیاته شي نو پرون خو باران هم شوی و تاسو ته ښه پته موسم ښه نو بس هغوی بیا لاړل او هغې خپله چې چا مونږ سره حصه وه نو غوښې هغې وړله نو تر ننه پورې بیا هغې ټوله ویشلي. صحیح دی جي خو ښار کې هم بیا ستاسو ګاونډیان به وي که نه مالداره دي د که زیاتره وکړو نو زموږ چې کوم کورونه سره پراته دي که نه دا خو ټول داسې چې هغوی خپلې قربانۍ کړي دي ماشاءالله هغوی فاینانشلی ټول سټیبل دي که نه ښه دي خو داسې دور دراز به بیا هم وي که نه یا مونږ ته خلک وایي چېرې یا زما فیملي کې داسې څوک غریب دي یا که اکثر مونږ دلته اوس ښار کې ګورو که نه نو دا ماشومان دې بوجۍ نیولي وي نو هغوی بیا راشي کورونو ته ورده د ډبۍ چې غوښه راکړه نو پرون چې کوم دی نو هغوی له مونږ غوښه دوه درې ماشومان داسې راغلل که نه چې ډلې رالې نو هغوی له مونږ غوښې ورکړلې. صحیح دی جي نو بینګ اے سوشل ورکر که نه دغه زړه کې دې راځي چې دغه اختر زه هم چې کوم دی نو بهر تېر کړم او داسې په دې هلو ځلو کې تېر کړم که نه داسې یاره چې څومره مونږ دا خلک ګورو که نه دا غریبانان ګورو نو زه هغه ورځ هم ما چې کوم دی نو څوک تلي وو داسې غوښه یې ویشله نو ما هغې وکتل نو هغې ډېر زیات لکه غریبانان خلک وو هغې غوښه ویشل نو دا چې کوم جینکې تللې وي یا چې کوم هلکان تللي نه یې ښه سوري بوټ یې تللي وو ښه خپله نوې کپړې یې چولي وي ځان تیار کړی که نو ما ته هغه ټایم داسې فیل شول که نه چې لکه دا آی تھنک ښه خبره هم ده چې غوښه یې ورکړله خو دا په دې ورځ بیا نه ورکول پکار ځکه چې هلته هغې ماشومان هغې چې ستاسو کپړو ته وګوري ستاسو شوز ته وګوري نو هغې خفه کېږي ځکه چې د هغې خو دومره وس نه کېږي که نه او مونږ به ایز ا سوشل ورکر مونږ به چا ته پوره کوو که نو زه یم چې انسان له به یې ګیپ پکار دی او که نه تاسو هم په هغه ورځ کوئ که نو بیا ښه نارمل کپړو کې ورشه یا زه یم چې ابایه واچوه نو تل پکار یې که چې هغې ته خپله محرومي نه فیل کېږي. صحیح دا دغه غوښې ویشلو یا د ویش ټایم کې چې کوم دی نو فوټوګرافي کول دا د په دې اړه څه نظر راسره شریک کړي چې دا زه چې ما تاسو څنګه سټیټس خبر وکړم ما چې پرون دا سټیټس کتو که نه زما چې کوم دی نو زما سسټر ما سره ناسته وه نو هغې ته ما دا خبره وکړه که نه هغې داسې وایټ شاپر کې چې کوم دی زه به یې نوم دالم نانی ګرام این جي او ده نو هغه خپایي کې چې کوم دی نو داسې بوډۍ ښځه م وه سړي مو ماشومان وو نو غوښه یې داسې هغې ته ویشلې داسې په نمبر ورکولې که نه نو ما ته ځان دومره بد فیل شو که نه ما داسې لګېدل ته چې دا کار سم زه کوم لګیا یم نو زه یم دا ډېره سپکه خبره ده کم از کم دا شیزونه خو په سوشل میډیا مه راولئ که زه درته ځاني خپله خبره وکړم نو زما نور اکټیویټیز میډیکل کیمپ یې واټ ایور چې دا سم پارلیمنټ وغیره دا یو سایډ ته مونږ چې کوم دی نو مونږ راشن هم خلکو له ورکوو الحمدلله چې مونږ ته څوک وایي چېرې دي غریبانان دي یا هسبنډ وفات شوي نو مونږ راشن هم تقسیم کړي دي خو که تاسو زما سوشل میډیا وګورئ که نو ما په د راشنو چې کوم دی نو فوټوګرافي یا ویډیوز ما هغه نه چې کوم دی مونږ نه دي ورکړی ځکه چې دا خو ډېره سپک کار دی که زه یم دا څوک اپلوډ کړي. صحیح مطلب دوه انګلو سره خبره ده که فار ایگزامپل یو خدای یو خو نمود نمایش دی او بله کېدای شي دغه سوچ چې خلک دی نه انکریج شي چې دا خلک هم چې کوم دی نو خلکو ته
خپل وس مطابق چې کوم غریبانان رعایت کړي. تاسو دې دواړو فیکټرو کې زیات تاسو کوم غوره ښکاري چې نو څنګه ما تاسو سره خبره وکړله که نه لکه چې په سوشل میډیا باندې مونږ کوم چې کوم دي خپل اکټیویټیز مونږ شیر کوو. ما سره میډیکل کیمپ خبره هم شریکه کړله که نه هغه هم چې کوم دي مونږ فری میډیسن ورکوو که نو هغه هم یو د چې کوم دي نو کار خیر دی. خو دا راشن داسې سره کړی چې لکه دا نی ورکول پکار ما ته خو لکه ځان ډېر بد لګي. د هر چا خپل پوینټ اف ویو د هر چا خپل سوچ دی. زما سوچ دا دی د بل سوچ په بل شانتي. صحیح خبره ده. نور د سره روان دي هلې ځلې د اختر نه علاوه سره روان دي بلکې اختر نه د پیله څه هلې ځلې روان دي څه دې وکړل؟ اوس تاسو زما خیال د لیده کاته په دسمبر کې شوي وو. جی بالکل. هغې نه پس نن داسې ملاویږو. نو تر دې دمه چې کوم دنه څه پروګرس شوی دی په دې اړه هم راته وایم. ښه هغې د دې نه پس چې کوم دي زه خو بیا پکې لاړم عمرې ته پکې تللی وم ماشاءالله. او بیا چې د عمرې نه د خیره دعا دې مونږ ته کړې وه که نه؟ بالکل دعا رښتیا وایي مطلب بای نیم دې یاد کړی وه چې یاره د عدنان داسې و عدنان داسې که نه. دعاګانې خو ما ټولو ته کړي دي او اوس دروغ دي وایي دروغ ته څه شم وایي چې ستاسو نوم اخیستی دی خو لکه دعا ما ټولو ته کړې ده. نو باید دا خو هغه ټول هغه خو زه هر وخت لمونځ کوم چې الله ټول مسلمانانو بخښي که نه. اللهم اغفر لأخينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا ټول پکې راځي. نو ګوره داسې خو ډېر زیات چې که نه او چې زه عمرې تللی وم ما چا میسج کړی دی چې مونږ له بای نیم دعا وکړه که نه. تاسو ګوره تاسو ما ته میسج هم نه دی کړی که نه چې ثانیه ما دعا کې یاد وساته. داسې خو ډېر ښې زه بیا چا چا نوم دا خو دا اوس دا زه ځان درته په زوره رایادوم. پکار دا چې تاسو دومره د عدنان درته یاد وي یاره چې عدنان داسې و داسې یو وړه غونډه کې دعا به دې کړې وي. نه خیر دعاګانې درته ما کړي دي الله دې قبولې کړي او زه خو یم چې قبولې دي ماشاءالله په ښه ځای باندې یې بس. ښه نو عمرې له لاړې نو بیا عمرې لاړو بیا خو پکې چې راړم بیا خو روزې ته لږ ټایم پاتې وړوکې اختر وشو. د هغې نه بعد بیا موږ بیا میډیکل کیمپ وکړو مومند ایجنسۍ کې. زموږ هلته سیکنډ ټایم دی چې موږ کیمپ وکړو او آرمي سره کولابریشن یې کوو. او اوس زموږ انشاءالله تعالی بیا اوس اراده را کیمپ ته کیدی چې د نږدې وخت کې شي 10-15 ډیز کې که نه. هغې اوس 2 ځایونه کې دي مې بي ګلګت یا دیر کې شي. نو لګیا یم خپل اکټیویټیز کوو خپل جاب کوم شکر دی هغه میډیکل کیمپ مطلب تاسو خپل ایریا خپله ډیسایډ کوئ یا څوک درته وایي چې دلته کمی دی یا څه چل کوئ یا کلاینټ وایي چې دلته وکړئ که نه؟ نه ایریا چې کوم دی هغه موږ خپله نه ډیسایډ کوو. موږ ګورو چې کوم ځای مطلب اوس غربت ډېر زیات شي ډاکټر فیس نشي ورکولی ځان دپاره دوایونه چې کوم دي هغې نشي اخیستی. اوس دا مومند ایجنسي دا سیوا چې هغه ډېره زیاته ډیزروینګ وه بې انتهایي لکه ډېر خلک مطلب ډېر زم چې لکه بیکورډ دي او ډېر زیات غریبانان دي. نو موږ بیا خپله دا سوچ وکړو او موږ ته هغې هم راته چې کوم دی نه اپروچ وکړو دوباره چې دلته خلک ډېر زیات ډیزروینګ دي. موږ ته ریکویسټ وکړو چې تاسو بیا راشئ. نو موږ دپاره خو دا ضروري نه ده چې موږ دلته موږ کیمپ کړی دوباره نه ځو نه موږ خو هلته ځو چې کوم ځای کې خلک ډیزروینګ وي. صحیح نو څه کوئ میډیکل کیمپ کې څه فیسیلیټیز تاسو ورکوئ؟ دا څو ورځې یو ورځې څنګه چلي او څه خلکو ته څه فایده ترې ورسي؟ میډیسن ورکوئ ډاکټر بوځئ څه کوئ؟ ښه دا خو 1 ډے کیمپ وي او ردې چې کوم دي نو ټول مهمه خبره دا ده چې موږ فري چیک اپ کوو. که تاسو نن سبا ډاکټرز وګورئ که نو هغې 3000 نه آی تھنک 4000 نه د هغې چې کوم دي نو فیس کم نشته دی. نو دې کې ماشاءالله موږ سره لکه مطلب هاوس جاب والا پکې موږ سره نشته دی. موږ سره ټریننګ وغیره سټوډنټ موږ سره نشته دی. موږ سره ډېر هائی پروفایل والا ډاکټرز دي کنسلټنټ لیول والا اف سی پی ایس پارټ 1 پارټ 2 دا مست د هغې کلیر وي. د هغې چې تاسو په هغې چې کوم خپله کلینیک کې ناست نو د هغې 2000-3000 د هغې فیس وي. ما سره هغې فري ځي بالکل او هلته هغې خلکو چې کوم چیک اپ دی نو هغه هم هغې فري کوي. ټول نه غټه خبرداره بیا موږ هغې ته چې کوم دی موږ په لکونو باندې ځان سره چې کوم دی ځان سره میډیسن هغه میډیسن هم موږ هغې ته فري ورکوو. موږ دې که موږ سره بیا چې کوم دی لیب ټیکنیشین اویلیبل وي که نه په هغه ورځ باندې موږ پکې لیب کې چې کوم دی ډفرنټ ټیسټونه هم هغې له کوو نیبولایزر فیسیلیټي هم ورکوو ډفرنټ. او دې کې اکثر چې کوم دی بیا موږ فرسټ ایډ اکټیویټي هم کوو خو هغه موږ ایریا ته ګورو کنه چې او دې ته فرسټ ایډ ضرورت دی وي پوه شي او که پوه نه شي. او جی صحیح دی جی. نو هغې نه پس فیډبیک اخیستو څه طریقه کار یې چې آیا څومره امپیکټ پرېوتو په هغه ایریا باندې د دې کیمپ په وجې باندې د هغې څه طریقه کار؟ ښه موږ چې کله کیمپ وکړو او ایون زه خواهی دا یم چې لکه کیمپ دوران کې چې کله هغې ته میډیسن وغیره میلاو شي زه ورته تاسو ورته نه فیډبیک اخلئ. نو موږ چې کوم دي نو د دې نه یو پراپر انټرویو کوو. اوس هغه موږ اپلوډ کوو نه موږ صرف د ځان سیټسفیکشن دپاره کوو چې کم ځای کې موږ ته کم ویره چې دا خلک موږ ته هغه وایي چې دوباره موږ بیا هغه کار نه کوو. نو الحمدلله په دې سره الله تعالی ډېر زیات چې کوم دي شکرګزار یم. موږ ته همیشه چې کوم دي نو موږ خلک سیټسفاید شوي دی او موږ ته یو ډېر پازیټیو فیډبیک ملاو شوی دی. صحیح دی جی. مومند ته تاسو لاړئ نو هلته تاسو څه زیات سم نوټ کړه چې یاره آیا د سړو په ایجوکیشن د په هیلث باندې ډېر زیات
کیسې دي یا زنانو په هیلث سره ډېرې کیسې دي څه داسې تاسو نوټ کړه چې دا په دې باندې غور پکار دی فکر پکار دی هلته که زه تاسو ته خبره وکړم که نو چې کله مونږ مومند ته لاړ شو هلته هغه ډسټرکټ ته مونږ وردن شو نو هلته مونږ زیاتتر چې کوم دی نو مونږ په خپل ګاډي کې نو مونږ ته خپل د میرر نه ښکاري چې هلته ښځې لګیا وي پټو کې کار کوي زمینداري کوي نو هلته چې ډېرې زیاته افیکټ دی کړ نو هغه ښځې دي هغوی چې کوم دی نو هلته ډېرې زیاتې ښځې وي چې هغوی ته مونږ وایي تاسو هاسپیټل ته ولې نه ځئ نو هغوی وایي چې غربت ته ډېر زیات یم او دویمه خبرداره چې هلته د هغوی چې کوم میل دي نو هغوی ورته ووایي چې یاره ښه به شي خدای به دې ښه کړي نو هغوی وایي چې دوی هم ډېر انټرسټ نه اخلي چې مونږ ډاکټر ته بوځي نو هلته ښځې ډېر زیات افیکټیو دي او دویم ماشومان دي میل دومره نه دي صحیح مطلب دا چې لکه د زنانو ته زیات ضرورت دی مسلې مسایل داسې صحیح دي نو مخکې مو را روان تاسو وایي چې ګلګت یا دیر ته مخیال دی داسې ده جی جی هلته به ځئ انشاءالله نو کله به ځئ له خیره سره اوس چې کوم دی نو دا څه ډاکټرز چې کوم دی نو دی لږ شانتې بیزي دي که نه نو زه به چې کله مونږ چېرته ځو مونږ یو کیمپ کوو نو زه فلحال پیله چې کوم دی نو هغه زه خپل ټیم سره ډسکس کوم چې ما ته دی اویلیبل وي نو بیا هغې نه بعد چې کوم دی نو بیا هغې له ډیټ ورکوو نو مونږ سره یو څه داسې کسان دي چې دا چا پکې ایګزامز دي نو زه یم چې دا اوش انشاءالله ته بیا مونږ کیمپ کوو صحیح دی جنوبیا به چکر لځې چکر دی او کار خیر اچھا نستا چکر تړه شوی ته بس ګلګت کې کیمپ کوو ته بیا چکر نه چکر لو خیر دی زه اسم ډیره زیاته شم نو بیا مونږ ته مو وایي چې یو ځای چکر له لاړ شو نو هغې کې خو ډاکټرز دي که نه تاسو ډاکټر یې مونږ ډایرکټران خو یو که ځوان ډي نه راځي که نه خامخا د چا خبره مونږ به کوریج مورج وکړو خو چې چکر په نیت تلئ کله ګوره چکر په نیت خو مونږ نه ځو خو زه چکر خپله ځاني زه ډېرې چکر یې وخم خلک خو په چکر کې نه اچوي خلک په چکر کې زه نه اچوم لکه دا اوس د څنګه یو منټ کې د مونږ چکر کې واچو زه خپله داسې ځم زه خپله داسې نه ګوره دا خو میډیکل کیمپ دی که نه مونږ آفر وکړو مونږ یې کله که ګلګت ته تلئ او چکر له تلئ نو مونږ هم بیا د خپل ټیم حصه کوي او مونږ هم دا چې کوم مونږ سره څومره شیمپو دغه دي خلک دي زمونږ شیمپوان چې کوم مونږ سره نو بس یو ځای به لاړ شي داسې نه صحیح ده بالکل هم داسې د هغې فایده وشي که نه فایده دا وشي چې تاسو ته فایده شي چې مونږ در سره یو هغه څنګه نو فایده وشي که نه او زمونږ هم فایده وشي چې لکه زمونږ بغیر خرچې مرچې چکر ووهو داسې چې که نه او ستاسو خو پې خرڅه ونه شي دا خو ده ته اوس خاندې او دا زه ډېره سیریس خبره کوم او که نه لکه سیریس خبره کوم ګلګت ته ځي لکه نه چې تاسو ځئ بیا مونږ ځو که نه او چې کله تلئ بیا مونږ ته ووایئ چې داسې ده بس ټیک ده صحیح ده صحیح ده اړه کې دې ویل چې خدای دې نه کړي چې داسې مونږ تاسو ته ووایو خو بهرحال داسې ده دا مایک یاره هر یو اواز مونږ په دې باندې پوهېږو چې څه دې وویل هغه بیا پوهېږو په دې خو داسې ده چې کله تلئ مونږ خبره کوي اډوانس کې ټیک ده صحیح ده جي نور دې څه هلې ځلې دي خپل جاب کوم نه جاب سره دا کاغو بل دغه راځي شو د جاب نه دا چې کوم هغه اسمبلی د ستاسو جی بالکل نو هغه څنګه روانه هغه چې کوم دنو اوس مونږ ریسنټلی چې کوم دنو انټرویوز وکړل خو هغه فلحال چې کوم دنو مونږ لا ریزلټ نه دی اناونسمنت کړی صحیح دی ما بل داسې د اسمبلی چرته دغه مې کتو نو هغه ما غشي څنګه ما غوښتل کې اورېدلی چې دا یو د دې یو ډېر مزیدار طریقې سره یو دغه کېږي ټریننګ کېږي چې دوی به هم سبا اسمبلی ته ځي ارګنایز او منظم طریقې سره دا یو ملګری راسره ناست هغه ویلي چې زموږ د اسمبلی فایده هم دغه ده چې مونږ ټریننګ کوو دا کوو صحیح ما لیدل نو هغه هماغسې زمونږ څنګه اسمبلی کې مچھلي بازار جوړ هماغسې یې جوړ دا مایک له داسې وکړو داسې وه پوره غویمه وه نو دا خو بیا هماغه شی شو دا نن سبا چې کوم زه ګورم که نه په ټیک ټاک باندې تاسو څنګه خبره وکړله که نه په ټیک ټاک باندې چې کوم دی نو ډېر زیات ځي راځي نو زموږ خپل پراپر کوشش دا دی که چې موږ دې ته ګرومینګ وکړو ما تاسو ته پیل هم ویلو چې مطلب دې زده کړي چې پالیټکس وایسته خو نن سبا چې کوم دی نو دا څه چې کوم زموږ چې څه یوت دی څه پکې دی که نه ټول داسې نه دي ډېر کم پکې داسې دي که نه چې هغې راشي نو هغې ته پته نه لګي دا مایک ورته هم یو ډېره غټه خبره ښکاري چې هغه سپیچ ته ولاړ وي نو هغې ځان ته بیا چې کوم دی نو څه ډېر غټ افلاطون وایي او نو بیا څه ډېرې خبرې پکې وکړي یو وي زه بدماشي نه منم بل وي دا چل کوم هغه چل کوم نو هغې څه د ټیک ټاک دپاره راشي نو دغه کې یو څو وجې د وجې کسانو د وجې چې کوم دی نو هغه ټول پارلیمنټ بیا بدنام شي حالانکې ټول داسې ډېر ښه ښه ځوانان دي نو ما بیا ما یاره دا خو هماغسې شو هغه یو لفظ مې ذهن ته راغی وایي که ته وایې چې زه ښه سړی یم نو ښه سړی یم او که ته وایې چې زه بدماش یم نو زه بیا ټول نه غټ بدماش یم داسې لفظ مې
بیا ما شي چې لکه تاسو دلته زمونږ ټریننګ کېږي ګرومینګ کېږي دا کېږي مونږ به سبا په ښه ډول چې کوم نه د ولس مسلې به دغه کوو نو اوس ستاسو دغه کیسه منئ چې دا کېږي بالکل ما خو ورته وویل چې داسې مطلب ټول داسې نه دي خو لږ پکې داسې شته چې هغې راشي د بیکورډ ایریاز نه نو هغې دا څیزونه چې ته کتلي نه وي هغې ته ډېر دا یو ناشنا کار ښکاري نو هغې بیا پکې چې څه یې په خوله راځي هغه هغې ووایي صحیح دی جی حالانکه په کار داسې نه هلته خو زنانه هم ناستې دي که نه جی بالکل هلته فیمیل هم دي فیمیل ناستې نو هغې بیا څه نه وایي بیا که نه هغې ما خو زه چې جینکۍ ګورم نو هغې دومره بولډ نه وي چې هغې مخامخ ووایي چې یاره دا کار تاسو غلط کوئ حالانکه زه یم چې جینکو له ویل پکار دی چې یو خبره در باندې بده ولګي یا یو کار تاسو وګوره چې هغه بد دی نو زه یم دې له پکار دی ویل چې دا خبرې مه کوئ کنه چې د دې حال ډیکورم چې کوم دی نو هغه مینټین پکار دی بالکل پراپر چې د سبا له د دې نه څوک راوځي چې هغه بالکل داسې خراش تراش شوی لکه انسان له پروفیشنلیزم اختیار کول پکار دی دا نه چې هغه بالکل کلیوال په شانتي خوی وږي دا نه پکارم او جی صحیح دی دا اوس تاسو چې تاسو وایي زمونږ سلیکشن کېږي یا دغه کېږي دا سلیکشن یا الیکشن دا اوس دا انټرویو چې کومې دا خو مونږ هغه الیکشن دې کې الیکشن وي دې کې سلیکشن نه وي هغه پراپر چې کوم دی تا ته به ټیکټ میلاویږي د هغې نه بعد به چې کوم دی نو ووټینګ کېږي نو هغه پراپر الیکشن باندې دی دې کې هم دا ټیکټ میکټ باندې خلک خرڅېږي را خرڅېږي نه زموږ پارلیمنټ کې خو نه کېږي د نورو نه خبر نه یم صحیح دی جی ښه دې کې نه کېږي نه زموږ پارلیمنټ کې خو موږ فیس نه اخلو نو ښه نو بیا ټیکټ ورکوئ تاسو نو بیا هغې نه پس څه چل کېږي دا چې ټیکټ ورته میلاو شي نو بیا هغې چې کوم دی نو خپل کمپین کوي خپل چې کوم دی نو څومره پارلیمنټ کې خلک وایي ته خپل پراپر کمپین کوي او د هغې نه بعد بیا هغې الیکشن کېږي بس بیا څوک پکې وګټي او څوک یې ویلي صحیح دی جی او بیا چې دغه راځي اسمبلۍ ته راځي د هغې امپیکټ سي آیا د دې تر اوسه پورې چې څومره تاسو ځان ستړی کړی دی د دې څه امپیکټ راغلی دی آیا څه ایشو مو یا څه قرارداد مو پاس کړی دی هغه هم د موجوده ګورنمنټ سره هم ډسکس کړی دی چې په دې باندې کار پکار که نه څه داسې د یوت دپاره څه کیسې نو څه داسې څه فروټفل ریزلټس راغلي که نه راغلي نو دلته خو ما تاسو څنګه سټارټ کې دا خبره وکړه چې مونږ دلته ګرومینګ کېږي نو چې کله ما چې کله فرست ټایم ما چې کله جوین کړه نو که زه درته رښتیا خبره کوم زما پالیټکس سره شوق دی خو حالانکه زما چې کوم خپل فیلډ دی هغه اګریکلچر دی نو هغه ما ته زده کړه وه اوس زه لږه ډېره پوهېږم نو هغه زما ګرومینګ وشو د دې پارلیمنټ ته وجې نه او اوس که څوک دا وایي چې دا مونږ ته ټرانسفارمر ولګوي یا به دا مونږ ته روډونه ټیک کړي نو هغه په دې پارلیمنټو کې نه کېږي زه یم چې لکه تاسو فار ایگزامپل که یو سنجیده ایشو که نه چې ته ټول یوت دی هلته موجود دي چې د یوت پالیسي کې مونږ څه دغه څیزونه اډ کول پکار دي دغه د وخت ضرورت دی دا یوت چې کوم دی نو د چې کوم نوې ټیکنالوجي دي د دې په اړه چې کوم د یوت پریزنس زیات پکار دی نو په دې اړه هم چې څه داسې فی الحال خو لکه مونږ داسې قرارداد پاس شوی نه دی اوس زما یو ته چې کوم دی نه کېدي زما لکه خپل ځاني زه دا غواړم چې اوس که تاسو ګورئ دا پارلیمنټ ډېر زیات شوي ډېر زیات شوي که نه ډېر زیات شوي که نه او هر یو پارلیمنټ چې کوم دی 3000 نه وړه تر 5000 پورې د هغې فیس دی نو د فیس نه چې کوم د پارلیمنټ نه اوس دی کاروبار جوړ کوم نو زم چې دا لکه پکار دی لکه کنټرول وکړي او چې زم دوه درې پارلیمنټري بس دا ډېر دي زم چې لکه ډېرې شي نو بیا هغه کار نه کېږي د هر چا ځان له پارلیمنټ دی که نه مالته به خلک هم وایي که نه مونږ هم زیات دی مونږ له موقع نه راکوي که نه تاسو ځینې قبضه ګروپ یې هغه وایي چې صبر مونږ ورپسې بل نه قبضه ګروپ نه خو زم هر انسان له په خپل هغه څه ورته بیا په خپل نمبر دی ویټ کول پکار دی داسې خو نه چې لکه چې کوم دی نو په کومه سیشن نو په هغه ټول په هغې لکه سپیچ وکړي خپل نمبر وي نن دا وکړو په بل سیشن کې او جی څه ستاسو په نظر کې چې کوم څه ایشوز دي زموږ ځوانانو ته هغه میل فیمیل بوت ته چېرې څه ایشوز دي په هغې باندې خبره کول پکار دی او دغه خبره چې کوم مخکې بیا اسمبلۍ ته وړاندې کول پکار دي ستاسو په نظر کې زما په نظر کې چې فیمیل ته نن سبا ټول نه چې کوم مین ایشو ده غټه ایشو ده فیمیل ته نو هغه د هراسمنټ ډیفرنٹ پارلیمنټ دي ډیفرنٹ ارګنایزیشن دي او ډیفرنٹ ادارې دي چې هلته جینکې هراس کېږي او تاسو ته ما څنګه په سټارټ کې دا خبره وکړه اره جینۍ دومره بولډ نه وي چې هغه او نه هغه مطلب ځان دپاره دومره چې کوم یو سټیپ اخیستی شي چې هغه خپله خبره وکړي چېرې هغه نو پکې نشي ویلی مطلب دومره یې کې همت نه وي چې یو کار ته ستا نه خوښ ته انکار وکړه نو هغې یریږي نو زه یم چې لکه ټول نه مین ایشو دا ده چې دا هراسمنټ دا څیزونه دې لږ بند شي جینکو نه ډیمانډ دې لږ بند شي نن سبا اوس که نن سبا مونږ دا خبره وکړو چېرې جینکو تعلیم چې کوم دی کم دی او زموږ مشران هغې مور پلار هغې له اجازت نه ورکوي نو هغې پیرنټس چې کوم دی سپیشل زموږ چې کوم دا څومره سړي ما ګوري زموږ څومره مشران دي نو هغې دا سوسایټي ګوري لګیا ده چې کوم طرف ته روانه ده نو هغې ځکه بیا جینکې په کور کې نول دي چې نه مه ځې بهر خو دا د دې سلوشن نه دی
چې ته جینې چې کم دینو په کور کې نه بهر سوسایټي خراب ده نه دا سړی د ځان ټیک کی نو ټول نه د جینو کور پر خو مین ایشو د ښکارا صحیح دی. نو په دې لپاره خیر باقاعده لاز موجود دي د هراسمنت خپل ډېر سخت قوانین ولا لاز موجود دي پروټیکشن حکومت ورته ورکړی دی وته چې لکه د دې په اړه اویرنس هغه چې کې پويږي نه په دې یو سکول باندې په اړه اویر شي لکه پته ورته ولګي چې یاره داسې ماته څه ځای کې مشکل دی نو د خپل حق په واره کې اواز جوړول شم او باقاعده چې کوم بیا د چا جرأت دی چې هغه مانه ډیمانډ کوي یا چې کوم ما تنګي یا ما مشکل کې چي دا څه نه او بالکل تاسو څنګه د لاس بالکل په قانون کې شتره خو او ډیر سخت چې کوم د سزاګانې ما دلته ناستو ما دلته یو وکیل صاحب ناستو هغه بلا کسی یو کې هغه ماته چې د جنې ته ګډ مارنینګ هم لګي دا هم په هراسمنت کې راځي روټین سره لګي ما دا خو بیا پرې زمره کټول راځي خو لکه ما ته چې جنې نه دي خبر هغه نه دي اویر چې هغه سر څومره پاور دی نه پوي دا هم کنه چې لکه دا خبره په مزاج کې خدا د دې په شای خبره چې هغه وی چې لکه مسلسل ته چې ته ګډ مارنینګ هم لګي کنه دا هم په هراسمنت کې راځي ما دا خو تاسو مطلب مونږ اکثر لوي چې زموږ سوسایټي کې زنانه چې کوم داسې زموږ په سوسایټي کې زنانه خو ډېر پاورفل ده لکه ډېر پاورفل ده چې لکه دا تر دې ده پورې چې لکه زه هغه ته چې خبره داسې معمولي غونډه کې او میسج کوم هغه کې زه په گرفت کې راځم او سوچ سمجھ سره سړی وي چې بیا زه خبره کوم چې را د چا مرزي خلاف زه هغه ته میسج کوم چې دا غیر نه دی زه هغه ته میسج کوم نو د سولوشن بیا زم دا وکړ چې موږ لپاره چې موږ اویرنس ورکو دی لا دا چې څومره تاسو ما دی وکیل صاحب خبره وکړه کنه بالکل دا شتره دا ماته پته ده خو زم چې لکه څومره زیات لکه ګوره چې دا جنکې دي کې ډیفرنٹ یونیورسيټیز ته ورشي یا ډیفرنٹ سکول ته او د جنکو چې کوم دي یو پراپر سیشنز دي سره واخلي هغه ته پته نشته د دې خاطر ما سموده مخکې ما ډېر زیات چې کوم نو وکیلان صاحبان په دې موضوع باندې ما مرکه کړي چې ما د دې لک شانتي چې الریډي اکټ موجود دی قانون موجود دی خو خلک نه خبره دي او خلک دی خبره نه باقاعده خبر شي نو که زمونږ دی زنانو د کوم ستونزې دي مخ وړاندې څه تګ نشي کولای چې هغه ته لګي لارې کولو شي لګ سیستم ورته آسان شي نو کړم دي دا شي او تاسو کارم دا چې تاسو په مختلف فلورز باندې پدې باندې اویرنس سیشن کوي تاکي چاته پته نه چې هغه خبر شي او هغه وړاندې خپل ټک کولی بالکل ان شاء الله مخ زه خو چې ډیفرنٹ زمونږ ډیفرنٹ خلکو سره زمونږ ناسته دا ډیفرنٹ جنکو سره چې کوم دي موږ کینو موږ خبرې دا ډسکس کوو او باقي زم لکه چې ان شاء الله زه په دې خپل سوچ کوم چې موږ دی لخوا اویرنس لکه زموږ کار د موږ ایجوکیشن هیلث خو زم ټول نغټ پوینټ دار چې په دې جنکې خبر شي صحیح دی جنکې خبر شي وستا څو غونډه کې تکړه جنکې موجودي نو دا به نور خلک چې کوم نو دینه برنګ نيسي خلک کنه دا څه ده داسې ده چې درته ویل چې موږ هم ستا غونډه کې جوړېدل غواړو ډېر راته ویلي دي شاه درته ویلي زه څوک پیژنم نه نوم به راته د یو نوم به راته دا ما ته خدا سه ایگزیکټ نیم پته نشته خو الحمدلله الله پاک عزت را کړل دی یو شکر الحمدلله یو ډېر خولي پوزټیو ایمیج می سوسایټي ته ورکړل دي نو ډېر راته ویلي دي او الله دې کې چې داسې په کوم انداز کې په کوم موقع ویلي دي چې اوس فور ایگزامپل د مومند ته مونږ تلیو یا چې مطلب زیو داسې پروګرام وي سه ایونت ویل ته ورشم یا چې موږ د میډیکل کیمپ کو نو زه خو څوک نه پیژنم خو هغه ما او پیژني څه داسې خلک شته چې ما او پیژني نو هغه شکر الحمدلله ډېر زیات عزت مې کوي او ما ته ویلم چې موږ مهنت کو چې موږ تاسو دې زه تر اوسه کوم هر کس راتلی شي دلته بالکل دا خدای ورته چې هر کس راتلی ګنده ډېر خلک خو نه غواړي چې دا په دې څوک راشي نه بالکل نه هر انسان ګوره موږ د چارې ځکه نشو خوړی نصیب کوي څومره ملاویږي هم دومره به او کاغې ته هم که زمانه او کنه وختي دی پارلیمنتونه زیات چو کم دي شنو ما دا خو نه هغه دې په وجه باندې مانه ګوره کما په دې باندې مزاق کې ویل تاثیر سو نه خدا خبره زله کلیئر کما هغه دا خبر ما ځکه وکړه کنه ګوره که زه د رزق خبر کوم کړو زموږ چې کوم خیبر پختونخوا ته سمړي دای خو موږ اډو فیس ناخلو صحیح خدا نور اخر زم چې لکه دا شنو دی لکه کم کینو خاره پروفیشنلی جیلسی ماغه ته وایي کنه زه په درجه خبره نه کوم پروفیشنلی او جیلسی خو ما کې جیلسی نشته شکر دی صحیح دی په کوم لیبارټری کې د ټیسټ کړی ما ټیسټ نه کړو خو الحمدلله جیلسی به زوړ اچانک کوم لکه وجه بس صحیح دی اشه خپل خويند چې کوم سیمه جاوید ما چلو تاسو انټرویو شبه غو شو چې ته یو خبره کېده نو ماته چای وای د ثاني نه زیات کار چې کوم د سیمه کوي وای هغه ډیره تکړه ده بالکل زما مشه ډیره زیات تکړه ده نو ما یې دا خدا شکار شي دا ایوارډ مونږ غلط سړی ته ورکو
زما مشر خور ډیره زیات تکړه ده ماشاءالله ډیره زیاته خو هغه دا سره کنه چې هغه بالکل هغه ډیر زیات اکټیویټیز کړې دي زمانه ډیر زیات کارونه کړې دي خو دا هغه کې دا مثلا دی دا هغه خپل شوق ته کنه هغه سوشل میډیا ډیره نه خوخي صحیح او جن هغه زمانه ډیره تکړه ده صحیح دی او جی دا خپل اعتراف دی وکړو دا خو ګرته خو ریالټي د سری ریالټي دا بس ما ویل خدي دا بس صحیح ده مونږ د اختر موضوع شروع کړو خو بیا ما چې ډېر موضوع شو خیر ده دا پکې د مونږ د سپین شپږ میاشتې پکې ګیپ راغی نو ما چې څه پروګرس وکړی دا هم ضروري و چې تاسو کار کړی چې هم پکې مس کې ډسکس شي نو اوس بیا خپلوانو کړه زئی راځي کنه زئی په زما پیرنټس خو تل دي تاسو ما بیګا غتلی دي کنه او زه ډیر نه زما صحیح دی او جی تا خلک نه دي خو خپل خلک نه دا خو خیدو خبر نه خو مطلب زما اصل اگزلنه کی کنه بس خپل کور خو مزرا کوي ډیر او دا کړي ته تک لکه مونږ ډیر زیات تک نه کو بس آی بابا شتر غم خادي هغه کوي ولکه یم کنه خپلوان ته اړه نه کیږي د سره ملو شم نه دا څنګه شم ویلو سو نو چرته زړه سیال ته قدم زی کسره څنګه صدا شی د محاوره ده کس او ریدلې مام دا سورېدلې خو لکه مطلب چې مور پلاری غم خادي کې بیا مو ته ضرورت دي چې مو خامخا ولکه ستاسو نه کیږي کنه بس صفه خبرې کوي او یاره ولې یریږي ته نور زنانه ته چې مې یریږي نه دی یریدو خبر نه خپلوان مې دي هغه ما ته سوز خو بس هغه مور پلار شته بس مون کور کیو صحیح چا ډیسایډ کړی چې دا ته پکې مو غوې مو نه بالکل نه داسې بیخي ده څوک جرأت نشي کولی چا درته ویلي نه دي دا جرأت هم څوک نشي کولی چا درته ویلي هم لري جرأت خو دې وږي نو بیا بسي بیا به زه پوه شو زما کار پوه شه خو الحمدلله چا نه دي ویلي دا دمکي ورکوي خلکو ته کیدی شي نو دا دمکي ورکوي ځکه دا څوک وایي نه نو زه زما خپلوان اوس هغې چې کوم دی خپل لایف دی زما خپل لایف دی نه یو ما کې مطلب انټرفیرنس کی زما لایف کې صحیح دی دې نه علاوه دا خو چې سوشل ورک شو د کور کار شو د خپل ژوند د تیرولو دپاره د هغې د انټرټینمنټ دپاره څه کې څه مصروفیات دي زه چې کوم ځانیر ته خپله خبره کوم نو زه خو چې کوم دی نو خپل جاب کوم او زه دومره مطلب بیزی یم هغې کې که نه خپل اکټیویټي شو خو بیا هم چې مطلب زه غواړم چې انسان دې لږ انجوی وکړي نو زه بیا ټراولینګ کوم صحیح دی ښه دا راته ووایه چې دا ډېر زنانه چې کوم دي د غټ اختر باندې خفه وي هغوی د څاروي حلالېږي او داسې وایي ستا هم زړه خفه کېږي زما زړه خو زه یم چې هغه کومې زمونږ مور د اوس یا چې کومې دا نورې ښځې دي که نه میرډ دي نو آی تھنک هغې به ډېره خفه کېږي عموما خو دونه برډن نشته دی او هغې ځکه خفه کېږي چې من د کار بوج پې زیات شي نو بیا اکثر کومې ښځې داسې چې هغې پلان کورونو کره نشي تللی نه زه بله خبره کوم زه یم چې دا څاروي غریبانان چغې مغې وایي دا ډېر زنانه وایي چې دا څه کوي دا خو حلالوي به دا ړې خفه کېږي داسې یم ښه لکه چې زړه خفه کېږي یقین وکړې زما خو ډېر زړه خفه کېږي نو جړلې دي ورسره که نه جړلې مې نه دي خو زه خو بالکل نشم کتی چې څاروي حلالوي بیخي نشم کتی ورته ویډیو خو به دې کړي که نه بالکل نه بیخي نه صحیح دی جی نو د ګډ غوښه دې وخوړه یا د سخیم چې حلال کړو دواړه مې خوړلي دي صحیح دی جی د ګډ ګردې مردې دې وخوړه څه دې وخوړل نه ګردې خو مې نه خوښې ګردې څه خوري ولې نه خوري ګردې خوري ښه مونږ زه نه خورم نه نو څه دې وخوړه د ګډه د ګډ دا څه ما ته پته لګي چې ما څه خوړېدو به د ګډ غوښه مې خوړې نه مطلب وړه دې وخوړو کلیجي نه اړه مې د کلیجي زه نه خورم او د چې کوم څاروي دا خو مې تیکې خوړلې وي د چام د رام د پلان او چې کوم سخي و دا غي مې تیکې خوړلې دي باربیکیو کړی دراله وبروستي نو تیکې دې خوړې نو خپل باربیکیو کړی کنه داسې نه خپل مو کړی دا خو زنانه ډېر زیات غوښه نه خوري ګورې بالکل داسې ده نو او که ما تاسو لکه ډېر زیات زما هم نه خوښه ډېره نشي خوړی صحیح دی نو مونږ خوري خو بهر چې څه یادوم تا هیوي خوراکونه خو تا کړي دي نه خیر دا خو ګورې یو ورځ انسان وي کنه داسې نه مسلسل که نه اوس ما څه خلک داسې وي چې هغوی غټ اختر نه مسلسل غوښې خوري نو هغې کې مونږ بیا نه یو نو غټ اختر د خوښي که ورکوټ اختر د خوښي دواړه ښه وي خو چې کوم فیورټ وي نو آی تھنک هغه به وړوکي اختر وي ولې هغه داسې وي چې ټول فوکس په ځان باندې صحیح دغه خبرې او دا فوکس چې کوي په غوښې باندې صحیح دی دا څه چل دی کړی چېرته چا سره دې ورانه یې څوک دې بلاک کړي او هغې ته چې کوم دی نو اختر پر ځان بلاک کړی میسیج ورته کړی چې اختر مخه ده راځه چې بس چا خبره اړه نه معاف کوم یا دغه وکړم داسې چل دی کړی د اختر چې ما خوړو چاته میسیج نه دی کړی الټه خلکو چې کوم دی نو هغوی ما ته مبارکي رالیږلې ده قبر کې
نه خبر نه کوم ټایم نو کړم ما به چاته میسج کوم ما بیخي نه دی کړی میسج چاته بیخي چا سره مبارکي نه کړی نو بس خلکو ما ته مبارک نه کړ در مورته چې خیر مبارک بس دا خو مبارک خو تیار دي ته نه چې چا مبارکي کوله تا باغې ته جواب ورکړ او بالکل هم داسې خپل چاته مبارکي چاته نه کړ دا ولې یری دی چې مطلب څه وخت مبارکي به ورکول غواړي یا کس نه یری دم نه خو اصل کې زما ام سره ما هیلپ کولو هغه بیا خامخا ټایم غواړي چې موبایل ته بناسم زه موبایل ته فری شوی نه صحیح دی صحیح دی نو الله دې خوشاله ساته او موږ خوشاله شو موږ خو ستا ټایم داسې ورونی موږ چې کې دې شي چې دا ثانیه چې کوم دی نو دا د اختر مخه کې به داسې یو سهیلي کړه به بل سهیلیان دې شته فرینډز نه سهیلیان ولا کیسې نشته نه کیسې هغه نه کوم زما چې کوم بیسټ فرینډ نه زما سسټر دی زما امی ده صحیح دی فرینډز مې نشته نو بس هغه سره بس کسی کتارې ټولې کوي بس ټول امی سره یو خبره شیر کوم صحیح دی مطلب سهیلیانو کړه نه زی نه بالکل او خپل خپلوانو کړه خو بيخي نه زیات ماته پته دا څه دا صحیح ډېر زه ته من خوشاله اوسې او بس اختر دې بختور شه او بس ما یې راستا وخت مونږ تا به چرته تګ مګي سهیلیانو کړه خو سهیلیانو بس نشته نو بس وخت مې نه ایسه نشته او جی صحیح الله خوشاله کا قدرمنو کتونکو دا ورا سره چې کوم نن ثانیه جاوید صاحب چې دا غي خوندوري ګټوري او معلوماتي خبردار چې کوم ووري دي او بس زمونږ د خبره خواهش دا و چې مونږ تاسو ترمنځ چې کوم نن ډیر زیات حائل نشو په د قرباني په خوشالیانو کې او د پخلی مخلي کې مونږ هم ځان غم کوو تاسو ځان غمونه کوئ ان شاء الله به ملاوي ګوراتین کې خورونه کې اجازه غواړم در لا پامه